بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ تاسو په تیر درس کې د مایکروسافت ایکسل پروګرام تر نمبر څخه پورې ویلو. زموږ د نن ورځې درس په سټایلز باندې دی. زه به دا صفحه لږ زوم کوم او له هغې څخه وروسته به یو مثال جوړ کړو. فرض که سټوډنټ نیم لیکم او همدا ډول سبجیکټس لیکم او د سبجیکټ څخه وروسته فرض که ټوټل مارکس لیکم او اپ ټایم مارکس او همدا ډول اوریج به ورته ولیکو او سټیټس به ورته ولیکو. له دې څخه وروسته به دا ټول سلیکټ کو، تر دې ځایه به ډریګ او آل بارډرز به ورته ورکو او دا به ټول انتخاب کو، بولډ به کو. دغه کم کالمونه چې لیکل په کیبورډ شوي دا به ورته لږ لوی کړو تر څو ښکاره شي. تاسو چې دلته ودرېږئ ډبل کلیک وکړئ هم لیکل ښکاره کیږي. اوس به راشو یو څه نمونه ورته ولیکو. فرض که یو سټوډنټ نیم جان دی، احمد دی، جمال دی، کمال دی، همدا ډول نجیب دی، همدا ډول بصیر او بل هم ورته به ولیکو چې جاوید. لکه دا موږ سره سټوډنټان دي. ټوټل سبجیکټس موږ سره 20 سبجیکټس دي. دا به هم ورته ډریګ کو تر دې ځایه. او ټوټل مارکس هر سبجیکټ 100 نمرې لري. 20 سبجیکټ دي 2000 نمرې یا 2000 مارکس کېږي. نو دا به هم ورته ډریګ کو. اوس به راشو جان چې دی 1980 نمرې اخیستې په امتحانونو کې او همدا ډول احمد 1980 نمرې اخیستې او جمال چې دی 1570 نمرې اخیستې له 2000 څخه او کمال صاحب چې دی 1560 نمرې اخیستې او دی بل 1490 همدا ډول 1900 نمرې اخیستې 1490 او بل هم پوره 1900 نمرې اخیستې او یو کس موږ سره پوره 2000 مارکس اخیستې. اوس راځو د دې ایوریج معلومو، اوسط معلومو. ګوري د اوسط د معلومولو لپاره ایکول لیکو او د ایکول څخه وروسته دغه اپ ټایم مارکس اخلو تقسیمو په څو باندې په 20 مضامینو باندې او بیا انټر کوو. چې کله مو دا کار وکړه ګوري د دې اوریج چې دی 9 راغی. دی چې 2000 مارکس د 2000 نمرونه 2000 نمرې اخیستلې ګورو د دې 100 پوره اوریج راغی. اوس دلته راځي یو فرمول هم ورته اپلای کوو، یو فنکشن ورته اپلای کوو چې هغې ته د اف فنکشن وایي. اف په معنا د چیرته دی. نو ایکول اف قوس شروع او چې کله قوس شروع شو موږ ورته یو دغه ایوریج چې کله هم لوی شو او یا مساوي شو د 50 سره نو دغه شخص ته چې ولیکه پاس ورته ولیکه چې دا سټوډنټ موږ سره پاس دی او له هغې پرته موږ سره فیل دی او دا به ورته انټر کو. ګوري دا اوس موږ سره پاس ده ځکه د 50 څخه خو د دې ایوریج پورته دی. نو دا به په دې ټولو باندې اپلای کو. کله هم چې موږ په ټولو باندې اپلای کړلو نو ټولو ته دغه فرموله فنکشن اپلای شو. ګوره دلته دی چې پوره 2000 نمرې اخیستې یعنی ایوریج 100 دی پاس دی. ګوره د دې ایوریج 28 دی دا فیل دی موږ سره. همدا ډول 9 اتیا چې دی 50 نه پورته ایوریج والا ټول کامیاب دي او د 50 څخه چې ښکته وي هغوی څنګه دي ناکام دي. اوس به راشو خپل درس ته او هغه سټایلز دی. په سټایلز کې چې دی دلته لومړی هایلایټ سیلز رولز د ګریټر دین موږ وایو داسې کار وکړه دغه ایوریج ورته انتخابوو. کله مو هم چې د ایوریج ورته انتخاب کړه له دې څخه وروسته موږ راځو کنډیشنل فارمټینګ ته هایلایټ سیلز ګریټر دین. موږ وایو چې داسې کار وکړه په دې کې هغه سیلز یا هغه ایوریج ماته شو که چې هغه د 50 څخه پورته وي. ګورې د 50 څخه دا ټول پورته دي هغې ټولو ته یو سور رنګ فارمټ ورکړه. کله چې اوکې کړمه ګوري فارمټ یې ورکړه. 50 څخه چې کوم یو دا ته وي چې 50 نه ټیټ دی دې ته فارمټ ورنه کړه. ولې دې نورو ته فارمټ ورکړه. خو زه وایم چې نه بیرته راځم هایلایټ او ګریټر دین ورته انتخابوم. زه ورته وایم ماته هغه ایوریج شو که چې هغه د
90 نه پورته وي. نو چې کله 90 نه پورته اوکې کومه دا 3 دانې د 90 نه پورته دي. دا 3 کسانو اوریج چې دی اوسط د نمراتو د 90 څخه پورته دی. نو دې ته دغسې یو فارمټ ما ورکړه چې زه په اسانۍ پوه شم چې د 90 څخه پورته نمرې چا وړې دي. نو دا په دې شکل موږ تاسو ته یو فارمټ ورکوي. بل هم ګوره دلته لیس دین دی. لیس دین دغه د ګریټر دین برعکس کار کوي. لیس دین باندې چې کله کلیک وکړم زه ورته وایم چې د 50 څخه ټیټ ایوریج د چا یې هغه ماته شو کړه. نو 50 نه ټیټ په دې ټیبل کې څوک دی په دې ایوریج کالم کې، خو دغه یو نفر دی چې 30 نمرې وړي. نو دی موږ ته څنګه که فارمټ یې ورته ورکړي، یعنې چې په اسانۍ موږ پوه شو چې دغه کس د 50 نه ټیټې نمرې وړي. او فرض کړی شو دلته ورته لیس دین انتخاب کو، نو ورته ووایو چې یاره ته داسې کار وکړه چې دغه د 90 څخه ښکته نمرې چې چا وړي هغه ماته وښایه ټول. فارمټ ورکړه دې سیلونو ته. ګوره 90 څخه ښکته دا دی، 95 چې د 90 نه پورته دی دې ته فارمټ ورنه که، 100 چې د 90 نه پورته دی دې ته فارمټ ورنه که، 99 چې د 90 نه پورته دی دې ته فارمټ ورنه که. نو دا هم موږ سره د لیس دین کمانډو. بل هم بټوین معنا ده، بټوین خبره ده. ګوري بټوین ته چې کله راشو موږ ورته وایو چې په دغه کالم کې چې موږ سلیکټ کړی دی په دې کې ته ماته داسې عدد وښیه چې هغه د 50 او د 80 ترمنځ وي، یعنې هغه ایوریج ماته وښیه. اوکې کوم دغه دوه ایوریج دي چې یو یې 88 ده او بل یې 9.5 ده. دا وایي چې د 50 او 80 ترمنځ ایوریج دي. نو په دې شکل یې موږ ته مشخص کو یو کالر یې ورکړه چې موږ په اسانۍ وګورو پرې پوه شو. بل هم د ایکول ټو خبره ده. ګورې د ایکول ټو خبره دا ده، موږ ورته وایو چې پوره 100 چا اخیستې دي. صحیح ده. ایکول ټو یعنې داسې یو ایوریج ماته وښیه چې ایکول وي، مساوي وي د 200 سره. ویلیو به تاسې دلته ورکړئ. ما 100 ورکړه اوکې کومه. ګورې دغه یو نفر دی وایي تاسې سره 100 اخیستې، ایوریج یې 100 دی. نو په دې شکل موږ تاسې له دغه څو اپشنونو څخه استفاده کولی شو. بل ګورئ ټیکسټ ډیټ کانټاین. د دې څخه هدف چې دی زه به راشم دلته یو بل شیټ به واخلم او له دې څخه وروسته به زه فرض که ولیکم چې نیم او بیا به ولیکم چې سیلري. فرض که جان دی، خان دی، زمان دی او خالد دی. دا کسان دي. د دې یو سیلري 20,000 افغانۍ ده، د بل 10,000 ده او د بل هم 90,000 ده او د دې بل سیلري فرض که 15,000 ده. صحیح شو. په دغه سیلریانو کې دا شی ډیر زیات اوسیږي. دا 10,08,000 او 255 کالمونه شاید ټول ډک اوسیږي، شاید نیمایي ډک اوسیږي، یعنی دا ویلیوز پکې. نو په دې کې زه معلومول غواړم دا ټول څه کوم چې شی معلومول غواړي. زه راځم دلته هایلایټ او زه ورته وایم ټیکسټ ډیټ کانټاین. په دې کې ته ماته داسې یو معاش وښیه چې هغه پوره 10,000 افغانۍ وي. 10,000 افغانۍ معاش د چا ده چې کله اوکې کوم ګورې مشخص کوي ماته وي دغه سړي معاش 10,000 افغانۍ ده. که چېرته دغه 10,000 افغانۍ 15 شپږ 10 نفرو ته ټول ته به فارمټ ورکړي او تاسې به پوهېږئ چې دغه کسانو معاش 10,000 افغانۍ دی. نو دا هم موږ سره دلته د ټیکسټ ډیټ کانټاینس معنا او خبره، یعنی په یو ویلیو کې کوم یو څه چې تاسې غواړئ هغه به تاسې دلته ورته سرچ کوئ نو تاسې ته به هغه ته فارمټینګ ورکړي. بل هم اډیټ اوکرینګ دی. ګورئ د دې څخه هدف څه شی دی. زه به راشم دا به ټول سلیکټ کو او ډیلیټ به کړم. فرض که زه راځم لیکم چې نیم او ټریول ایجنسي فرض که د ټریپ ډیټ او همدا ډول ورته به ولیکو، ټیکټ نمبر به ورته ولیکو او همدا ډول رای به شو ورته به ولیکو چې نو ټیکټ نمبر به هم ورته ولیکو. فرض که اوس به راشي یو څه نومونه به ورته ولیکو. فرض که جان شو، خان شو، احمد شو، همدا ډول شاه شو، زمان شو، نوید. فرض که دا کسان موږ سره شو. د دوی راځو ټریپ ډیټ چې په کوم تاریخ دوی پروازونه لري هغه ورته مشخص کوو. فرض که زه لیکم ورته چې د 4مې میاشتې په اول تاریخ 2025 کال د جان ټریپ یا پرواز ده. همدا ډول همدا ډول د 4مې میاشتې 9 تاریخ 2025 کال د خان پرواز ده. همدا ډول لیکم چې
پنځمه میاشت اول تاریخ 2025 کال د دې پرواز ده او همدا ډول ورته لیکو چې د څلورمې میاشتې یا د درېیمې میاشتې په 20 تاریخ 2025 کال د دې پرواز ده او همدا ډول بل به ورته ولیکو دلته لږ اشتباه وشوه فرض که درېیم به ورته ولیکو درېیم د پنځم او 2025 کال او دا به دې ځینې دواړه سلیکټ کو او ډریګ به یې کړو لاندې کله هم چې دا موږ ډریګ ګوري دا به ټول سلیکټ کو او له دې څخه وروسته چې دا مو سلیکټ کړه آل بارډرز به ورته انتخاب کو او دا به ورته بولډ کو اول به راشو د ټریپ ډیټ په اړه باندې به خبرې وکړو زه دا ورته ټول سلیکټ کوم چې کله مې دا سلیکټ کړه له دې څخه وروسته کنډیشنل فارمټینګ ته راځم او بیا ورته راځم هایلایټ سیلز رولز اډیټ اکرینګ دا ورته انتخابوم زه ورته وایم چې یسټرډے پرون موږ څوک لیږلی دي دلته موږ ته نه فارمټ کوي پرون موږ څوک نه دی لیږلی خو که دلته ورته انتخاب کړم ټوډے نن موږ څوک باید ولیږو د نن د کوم کس پرواز شته وای او د څلورم د اولې 2025 کال د جان پرواز ده یاره ورته وایو چې نه ټومارو سبا ته د چا پرواز ده سبا ته هم داسې تاریخ نشته چې دلته پرواز وسیږي او ان د لاست 7 days په لاست 7 days کې دا اولنی اپشن بیا هم اولنی کس هم راځي ځکه چې د دې پرواز ده لاست ویک تیر هفته موږ څوک لیږلی نه دیس ویک دې هفته کې باید موږ څوک ولیږو یو نفر دی نیکسٹ ویک کې موږ باید څوک ولیږو دا نفر دی همدا ډول لاست منټ موږ څوک لیږلی و دا کسان په لاست منټ کې لیږل شوي ښه دیس منټ باید څوک ولیږو دا دوه کسان باید دیس منټ کې موږ تاسې ولیږو او نیکسٹ منټ راتلونکي میاشت کې د دې دی نو په دې شکل باندې موږ او تاسې کولی شو چې یو ډیټ ځان ته مشخص کړو چې په کومه ورځ د چا پرواز ده مختلفو ځایونو کې چې تاسې دغسې ډیټ اکرینګ ته ضرورت پیدا کوئ نو تاسې کولی شئ چې دلته کنډیشنل فارمټ ته راشئ او له دې ځایه څخه تاسې هغه څخه استفاده وکړئ او پیدا یې کوئ بل هم ډوپلیکیټ ویلیوز دي ډوپلیکیټ ویلیوز څخه هدف دا دی ښه زه به ورته دا ټیکټ نمبر ټول انتخاب کوم صحیح ده دا به ورته ټول انتخاب کوم له دې څخه وروسته به راشم کنډیشنل فارمټینګ ته او هایلایټ سیلز ته به راشم دلته ډوپلیکیټ ویلیوز به پې اپلای کوم صحیح ده ډوپلیکیټ اوکې که زه دلته یو چاته ټیکټ نمبر فرض که 100 ورکوم صحیح ده او بل چاته 33 فرض که ټیکټ نمبر ورکوم د بل چا 15 دی او شپږ شپېته دی د بل نفر بیا 100 ورکوم چې کله 100 ورکوم دلته په سور خدمات ولیکي چې دغه ټیکټ نمبر کې ته اشتباه شولې ځکه دا ډوپلیکیټ ته ولیکه خو که زه راشم دا بیرته 122 کوم انټر کوم ګوره بیرته ماته صحیح کی خو که بیرته بیا راشم 122 دوباره بیا وهم بیا ماته وایي چې دا دوه ډوپلیکیټ دي نو دا تاسو سره مرسته کوي چې اشتباه نشي او که چېرته اشتباه کېږي نو تاسو ته به هغه فارمټ هغه سیل ته فارمټ ورکوي او تاسې به په دې پوهوي چې یاره تاسې په دې ځای کې غلط شولی دومم ټاپ ان باټم رولز دي د ټاپ ان باټم رولز څخه هدف څه شی ده موږ به راشو بیرته خپل لومړی شیټ ته کله هم چې لومړي شیټ ته راغلو ایوریج به موږ ورته ټول سلیکټ کړو صحیح ده او له دې څخه وروسته به راشو موږ ورته ټاپ ان باټم رولز کې ټاپ 10 انتخاب کړو ټاپ 10 څخه هدف څه د هدف دا ده چې د ایوریج کې ټاپ سړی څوک دی دا چې کله اوکې کو په ټاپ 10 کې به موږ ورته ولیکو لومړی اول نمره په دې کې څوک دی اوکې کو موږ ته ګوري دلته اول نمره وښودل شو چې اول نمره دا کس دی ځکه ټوټل مارکس 2000 دي او دی ابټین کړی هم 2000 مارکس دي نو په دې خاطر ایوریج یې 100 دی نو دا تاسو سره اول نمره ده نو په دې شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې ټاپ 10 ځان ته پیدا کو خو که زه چېرته راشم د ټاپ 10% ورته انتخاب کوم فرض که زه به راشم دیو ته د پرسنټیج زه اپلای کوم صحیح ده پرسنټیج مې چې کله اپلای کړه له دې څخه وروسته به زه راشم کنډیشنل فارمټینګ ته او بیا ټاپ 10% به ورته انتخاب کوم زه وایم چې په دیو کې ته ماته وښیه چې اول نمره څوک دی ټاپ 10 ډېره فیصدي د چا ده چې اوکې کوم بیا هم همدغه کس ښیي ولې ځکه چې د 2000 څخه 2000 نمرې دی اخیستې دي 2000 مارکس یې اخیستې دي نو په دې اساس باندې دا ټاپ 10 کې فیصدي کې هم دا په ټاپ کې راځي ځکه ټاپ فیصدي یا جګه فیصدي هم د دې ده نو دا موږ سره و د ټاپ 10 خبره بل هم راځو
همدلته کنډیشنل فارمټس ته او له دې څخه وروسته bottom 10 items څخه هم همدغه هدف ده. موږ فرض کړه راځو ورته دا انتخابو ټول او له دې څخه وروسته راځو باټم ته. موږ وایو په دې کې ټیټه نمره د چا ده؟ باټم. صحیح ده؟ ټیټه نمره په دې کې فرض کړه موږ وایو اول ورته انتخابو په ټولو کې ټیټه نمره د دې ده. صحیح ده؟ دغه 500 چې دی تر ټولو ټیټه نمره د دې ده چې 500 ده. نو باټم 10 موږ تاسې داسې معلومولی شو او همدا ډول که دلته راشو باټم پرسنټیج هم موږ له دې معلومولی شو. که زه دلته دا انتخاب کوم او د باټم 10 کې چې دی هماغه اخرینی نفر څوک دی؟ نو دا اخرینی نفر دا دی چې 500 نمرې اخیستلي دي. نو دا موږ سره د ټاپ 10 او ټاپ 10 پرسنټیج او باټم 10 ایټمز او باټم 10 پرسنټیج خبره ده. یعنی موږ او تاسو ته هغه ویلیوز په نښه کوي. که ټاپ 10 ورته انتخاب کو دا هغه ویلیو موږ او تاسو ته په هماغه کالم چې موږ ورته سلیکټ کړی هغه موږ ته شو کوي چې هغه تر ټولو جیګه ویلیو وي. که تر ټولو جیګه پرسنټیج وي نو هغه موږ ته تاسو د ټاپ 10 پرسنټیج معلوموي. او که باټم 10 ایټمز وي نو یعنی تر ټولو ټیټ ویلیو چې د چا یې هغه په دې موږ تاسې معلومولی شو او تر ټولو ټیټ یا باټم پرسنټیج چې د چا وي هغه په دې موږ معلومولی شو. بل هم موږ سره د ابوو اوریج خبره ده. ګورې ښه ابوو اوریج موږ تاسو سره څه کوي؟ دا به ورته ټول انتخاب کو او بیا به دلته راشو او ټاپ 10 رولز ته به راشو او بیا ابوو اوریج به ورته انتخاب کو. نو دلته موږ ته اوکې کوو. ګورې ابوو اوریج موږ تاسو ته په دغه کالم کې فارمټ ورکړل شو. یعنی ابوو اوریج د هغه کسانو چې د اوریج جیګ د لوړ د اول سل ده بیا 95 ده بیا 9 ده بیا 99 ده. فکر مو ده نو په دې شکل باندې موږ تاسو ته دغه خلکو چې د فیصدي ډیره جیګه ده هغه موږ تاسو ته شو که بیلو اوریج ورته انتخاب کو کنه دغه کسانو چې فیصدي ټیټه هغه موږ تاسو ته انتخابوي. زه به دا فارمټینګ اول ترې نه لرې کوم بیا به راشم دلته به بیلو اوریج ورته انتخاب کوم. چې کله بیلو اوریج ورته انتخاب کوم نو دا کم کسان دغه کسان دي چې د 2% کم دی یو 30 دی یو 80 یا د بل 9 ده. فور د سلیکټډ رینج سره رقم رنګ غواړي چې دې ته ورکړي یا یلو رنګ دی ته ورکړي. صحیح ده؟ دا ما سره هغه کسان دي چې دوی فرض کا اوریج ټیټ دی. بیا زه دا ټول سلیکټ کوم او بیا دلته راځم او دلته ورته ټاپ ان باټم رولز او بیلو اوریج ته راځم او له دې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې بل رنګ هم ورته ورکړئ. فرض کړه دوی ته وایو چې لایټ ریډ ورکړه. اوکې لایټ ریډ ورته ورکړل شو. همدا ډول که تاسې غواړئ چې په دې کې دلته به راشو ټاپ باټم رولز ته بیلو اوریج او کله بیلو اوریج یعنی هغه ټیټ اوریج موږ ته انتخاب که نو هغې ته رنګ هم ورکولی شي. که بیرته دلته راشو ورته ووایو چې ابوو اوریج فرض که دا ابوو اوریج دی دې ته فرض که موږ ووایو چې ګرین رنګ ورکړه. ګورې اوکې ګرین رنګ ورکړل شو. سل رنګ دی د سل اوریج دی 95 دی همدا ډول 9 یا د 99 دی. دا ټول ابوو اوریج دي. دا خو جیګې اوریجونه دي جیګې نمرې دي. بیا دا ورته سلیکټ کوو دلته راځو ټاپ ان باټم رولز ته بیلو اوریج ته وایو چې انډیواله دغه بیلو اوریج ته چې دی د لایټ ریډ رنګ ورکړه. ګورې نو په دې شکل موږ تاسې خپل هغه ایوریج او ویلیوز فارمټ کولی شو په سیلینو کې. یعنی موږ د دې رنګونو نه به موږ ځان ته انتخاب کړی چې ولا دغه ریډ رنګ والا چې کوم کسان دي د دوی دغه ایوریج چې دی ټاپ دی دغه کسان چې لایټ ریډ کالر موږ ورته ورکړی دغه سیلینو والا کسان چې دي نو دا کسان دي چې متوسط نمرې راخیستي ایوریج دی. په دې شکل موږ تاسې خپل سیلونه او خپل ویلیوز ته فارمټ ورکولی شو. بله خبره هم د ډیټا بارس ده. ګورې زه به دا ټول فارمټس دیونه لرې کړم او بیرته به هم راشم لومړی شیټ ته. زه دا ټول انتخابوم سمه ده. کله مې چې دا ورته انتخاب کړه له دې څخه وروسته کنډیشنل فارمټینګ ته راځم. ډیټا بارس په شکل باندې موږ تاسې غواړو چې د خپل سیلز ته فارمټ ورکو. ګورئ د دې څخه هدف دا دی موږ تاسې واضح په دې پوهوي چې د دې سل د ټول مکمل سیر رنګ شوی د دې 95 دی لږ زیات سپین پاتې نور رنګ شوی 9 همدغسې ټول نه ټیټ دا دی ایوریج ټول نه ټیټ دی. نو ډیټا بارس هدف دا دی چې په دې شکل تاسو ته ښایي. نو همدا ډول ریشه سولید کالرز هم ورته انتخابولی شي. فرض که زه ورته سور انتخابوم شین انتخابوم. ګورئ
هغه د چا نمرې چې پوره 100% وي یا جیګ ایوریج وي هغه ته ګرین رنګ ورکوي چې د چا لږ ټیټ هغه ته ګوري لږ د سلو نه د پلو سپین ځای پورته پریښی ده نو په دې شکل تاسو ته شو کوي. نو دا هم د ډیټا بارز فارمټ ده. ګوري کالر سکیلز څخه هدف څه شی دی ښه ډیټا بارز خو په دې شکل ښیي چې اول سل دی دا مکمل سیل رنګ شوی، دوم چې 95 دی لږ غوندې سیل کې سپین ځای پاتې، دریم چې 9 دی ډېر ځای ورته دلته سپین پاتې دی. خو که زه چېرته راشم مکمل د رنګ په اساس ځان ته وغواړم چې دا شو کړمه نو تاسې به ورته څه انتخاب کړئ کالر سکیلز. کالر سکیلز کې ګورئ مکمل سیل ته رنګ ورکوي لکه دغه سل نمرې چې د چا ایوریج چې د چا سل دی هغه مکمل سور شوی او د چا چې 99 دی هغه داسې لږ غوندې تت سور شوی، همدا ډول 95 والا هغه لږ ډېر ګورئ تت شوی دی، رنګ یې سور دی خو ډېر تت شوی دی. نو په دې شکل تاسو ته ښایي. او د ټولو نه ټیټه نمره چې ده ګورئ دا لایټ بلو دی 9 دی صحیح دی، دا بیخي ډېر لایټ بلو دی ځکه 28 دی او دا ډارک بلو دی ځکه 28 دی. نو داسې د رنګونو په اساس که تاسې غواړئ تاسو ته سیلونه فارمټ شي او تاسې په اسانه په هغه ویلیوز باندې وپوهیږئ نو کولی شئ چې د دې کمانډ چې کالر سکیلز نومیږي استفاده ورځینې وکړئ. دلته موږ تاسې یو بل کار هم کولی شو. زه ورته وایم چې داسې کار وکړه ایکنز ماته شو که په ایکن کې دا ماته وښایه. ګوري په ایکنز کې موږ تاسو ته ښایي لکه دې چې 100 نمرې وړي دې ته ګورئ ویکټور ورکړی او شین رنګ یې ورکړی، بیا چې 95 دی دې ته هم ویکټور دی او شین رنګ دی. دا چې کوم متوسط حالت کې دی ګورئ دې ته داسې زیړ غوندې رنګ ورکړی او مخې رایټ طرف ته دی، خو دا تیز چې دی دې ته سور رنګ ورکړی او مخې ډاون طرف ته دی. نو په دغه شکل که غواړئ تاسې معلومات ترلاسه کړئ نو کولی شئ چې تاسې دغه آیکن سیټس څخه استفاده وکړئ. لیکن ترافیکي اشارې هم شته ګورئ دغه هم موږ تاسې دا سمبول استفاده کولی شو. فرض که دا 100 چې دی دا کامیاب دی، 95 کامیاب دی، 9 دا همغه متوسط کټګورۍ والا کس دی، ایوریج چې متوسط دی. دا چلیپا چې دی دا نو اتیش دی، دا فیلم دی او دا نو ناکام دی. نو تاسې کولی شئ چې په دغه کانډیشنل فارمټینګ کې له دغه ټولو اپشنو څخه فقط د دې مقصد دپاره استفاده وکړئ چې خپل سیلونو ته فارمټ ورکړئ او په خپله خوښه فارمټ ورته ورکړئ تر څو هغه کوم ډیټا او کوم ویلیوز کوم عادات چې په هغې کې دي تاسې په هغې باندې په اسانه وپوهیږئ. شاید دلته ډېر زیات ډیټا یې مونږ خو لږ انتخاب کړی دا ډېر زیات او په هغې کې تاسې غواړئ چې دا سیلونو ته داسې فارمټ ورکړئ چې په هغې کې پورته اوریج تاسو ته معلوم شي، متوسط اوریج او هغه ټاپ اوریج تاسو ته معلوم شي. نو تاسې به کولی شئ چې دغه کانډیشنل فارمټینګ څخه استفاده وکړئ او دغه سیلونو ته چې دی فارمټونه ورکړئ. نو قدرمن دوستانو دا اوس زموږ د نن درس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترېنه ترلاسه کړی وي. سبا به انشاءالله موږ په همدغه سټایلز کې په نورو موضوعاتو خبرې وکړو. اوس نور مخې ته ځکه نه ځو بیا د ویډیو اندازه زیاتې نو د نن دپاره همدغومره درس کافي ده. مننه کوم.